آیا په ګاډي یا موټر کې سیکس یا کوروالی کولی شو که نه شو کولی؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. په روان ګاډي کې آیا سیکس کولی شو که نه شو کولی؟ لکه څنګه چې هر ډیزاین او هره طریقه باید موږ تاسو وکارو، ځکه چې الله پاک موږ تاسو ته دغه مېرمنې د هر رقم استعمال لپاره کړي دي، که هغه په موټر کې وي، که په کور کې وي او که په لاره کې وي، خو په خپل اصولو سره. بلکې اصول دا دي چې هغه اصول چې باید موږ تاسو خپل عزت خوندي وساتو. لکه څنګه چې که په لاره کې سیکس کول وي جایز وي، نو هر چا به اوس کولی. لکه څنګه چې اوس تاسو ګورئ انګریزان یې په هر ځای کې کوي، ځکه چې هغوی کافر دي او د هغوی دین او مذهب نشته، او دوی دا کار په ډېر افتخار سره کوي. موږ او تاسو مسلمانان یاستو او کولی شو په کور کې او په داسې محفوظ ځای کې سیکس یا کوروالی وکړو چې زموږ خپل عزت خوندي وي. لکه څنګه چې کوروالی یو غټ اصول لري، هغه دا چې کله کوروالی موږ او تاسو کوو نو کوروالی کې ورختایي ښه نه وي. که چېرته په ګاډي کې داسې کوروالی وکړئ چې ورختایي کېدای شي کوروالی مو نیمګړی پاتې شي، هغه داسې چې مېرمن کېدای شي تاسو خلاصه نه شئ کړلی او په خپله انزال شي یا خلاص شئ. نو د دې لپاره که تاسو موټر چېرته په لرې ځای ته بوځئ او هلته یې پناه ځای کې ودروئ او ښه په طبیعت سره یې وکړئ، نو هېڅ کوم تاثیر او کومه ګناه نه لري. نو کولی شو چې په دغه ټیم کې د هر ډیزاین کوروالی یا سیکس کولو څخه ګټه واخلو، ځکه چې موږ تاسو کولی شو په پرده کې هر ډیزاین کوروالی وکړو. او دا خو تر ټولو ښه خبر ده چې تاسو په خپل ځای کوروالی بدل کړئ او بل ځای ته یوسئ. اکثره داسې خلک دي چې دوی کله سیکس یا کوروالی کوي نو د عمر د شروع نه نیولې د عمر تر پایه پورې په یو ځای کې کوروالی کوي او بیا د کوروالی نه هغسې خوند نه اخیستلی شي لکه څنګه چې نور خلک اخلي. یعنې اکثره خلک اوس داسې پوه شوي او هوښیار شوي دي چې دوی کله کوروالی کوي نو ځای یا تغییر کوي او یا هم بل ځای ته وړي. نو د کوروالی تر ټولو ښه اصول دا دي چې په یو ځای کې کوروالی ډېر وخت مه کوئ. دا هم د انسان د دې وجه کېږي او د دې لامل کېږي چې د انسان د کوروالی څخه زړه موړ شي او بیا یې بلې ښځې ته زړه وشي. نو کولی شي چې په کوروالی کې مو تغییر راولئ تر څو کوروالی مو خوندور شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.